ځینې خلک چې دی هغوی ولې د پوخ عمر ښځو سره واده نه کوي او د پوخ عمر ښځو سره واده کول ولې ضروري دي. یعنی نن سبا چې د ښځو شرح یا تعداد زیات دی، نو په دې ویډیو کې په یو ډېر مفصل ټاپک باندې خبره کوو. تاسو موږ سره تر اخره پاتې شئ. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده په ټولنه کې نن سبا د ښځو تعداد ورځ تر بلې په زیاتېدو دی، او دا د اخر زمانې یو نښه نشاني هم ده چې په اخر زمانه کې به د ښځو تعداد چې دی دا زیات شي. نو تر کومه حده چې د مرګونو شرحه ده هغه هم تقریبا زیاته شوې ده. نو کومې کونډې ښځې یا د پوخ عمر ښځې چې کوم دي یا پیغلتوب باندې ډېرې زړې شي، هغه ښځې چې په کورونو پاتې وي، د هغوی بیا بدنصیبي دا وي چې هغې سره څوک واده نه کوي، څوک ورسره واده دپاره غاړه نه ږدي. نو دا یو اسلامي حکم هم دی چې که یو ښځه که هغه د پوخ عمر هم وي او واده ته هغه تیار وي، نو په کار ده چې واده ورسره وکړی شي. خو یو لویه المیه چې زموږ ستاسو په ټولنه کې د هغه دا هم ده چې یو ښځه هغه خپل خاوند ته د دویم واده کولو اجازت نه ورکوي. نو که یو ښځه ضرورت لري، یعنی که یو ښځې باندې ډېر عمر تیر شوی وي او د هغې ته د رشتې دپاره څوک نه پیدا کېږي، یا داسې کونډه وي چې د هغې یو بچی وي یا دوه بچي وي او هغه د خپل کور د مجبورۍ د وجې غواړي چې یو داسې ځوان سره واده وکړي یا داسې یو کس سره واده وکړي چې هغه د دې لاسنیوه جوړ شي، هغه د دې د بچو خیال وساتي او د دې چې کومه هغه جنسي شهوت ضروریات دي هغه هم پوره شي. نو ښځو ته پکار دي چې بیا خپل خاوند ته اجازت ورکړي، ځکه چې دا یو ډېر ښکلی حکم دی او په دې سره به الله پاک د دغه انسان او د دغه ښځه چې کوم د ده لومړی ښځه د هغې هم عفو وکړي، یعنې الله پاک به یې وبخي. نو غوښتل مو چې دا تفصیل سره معلومات تاسو ته درکړم چې ضروري ده چې د داسې خلکو لاسنیوه جوړه شو، د داسې مجبوره خلکو چې هغوی دویم واده ته ضرورت لري. ځکه چې نن سبا په بازارونو کې هم که وکتلی شي نو بېحیایي ښه په ټاپ کې روانه ده او خلک د بېحیایي طرف ته راغب شوي دي. نو موږ تاسو ته پکار دي چې په دې هر څه کې د حکمت نه کار واخلو او هغه کارونه وکړو چې الله پاک زموږ نه راضي شي. نو دې دپاره ضروري ده چې د پوخ عمر ښځې کومې چې په کورونو ناستې دي او واده کول غواړي، پکار ده چې واده ورسره وکړی شي.